بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. د ملي تلویزیون معززو کتونکو د خلاصون لار د خپرونې مینوالو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ په خیر راغلی دوستانو. لکه څنګه چې په جریان کې هستئ د خپرونو بیا هم د عقد د نکاح د یوې بلې برخې د نکاح د عقد د انحلال د یوې بلې موضوع په رانغاړلو سره چې په نن ورځې خپرونه کې ورباندې بحث کوو چې د تفریق موضوع د شیخ صاحب محترم ته مو زحمت ورکړی او په سټوډیو کې راسره دی تشریف یې راوړی. نن دوستانو په تفریق باندې غږیږو چې تفریق څه شی دی. زموږ مسلمان خویندې فکر کوي اکثره وخت چې د نکاح د عقد انحلال یوازې طلاق ده او هغه هم د میړه حق ده. اصل کې دغسې نه ده. د نکاح د عقد انحلال یا له منځه تلل دا په مختلفو اشکالو سره صورت نیسي چې شیخ صاحب محترم په تیرو خپرونو کې ورته اشاره وکړه. طلاق یوه موضوع، خلع بله موضوع، تفریق چې نن ورباندې بحث کوو دا بله موضوع ده. همدارنګه نور د تفریق حالات کوم دي په دې باندې بحث کوو. یعنی یوازې دلته د میړه حق نه ده چې طلاق یوازې د میړه حق ده او عقد د نکاح ورسره له منځه تللی شي، بلکې میرمنه هم کولی شي د خپل د حق غوښتنه وکړي، محکمې نه یې وکړي، د خپل د مشرانو نه یې وکړي، د خپل د حق غوښتنه وکړي که چیرې مشکل په خاوند کې. نو نن په همدې موضوع باندې غږیږو چې تفریق څه شی دی، څه وخت یوه میرمن یوه مسلمانه خور څه وخت کولی شي د تفریق غوښتنه وکړي. نو په همدې به انشاءالله شیخ صاحب بحث وکړي راسره. ستاسو قدرمنو لیدونکو پوښتنې هم راسره دي، شیخ صاحب به انشاءالله ځواب کړي درته. که بیا هم پوښتنه لرئ نو د تلویزیون په سکرین باندې زموږ ادرسونه شته دي، کولی شي چې خپلې پوښتنې موږ ته راولېږئ. په سټوډیو کې راسره دی د سترې محکمې د دارالفتاء عمومي رئیس جناب شیخ محمد عزیز الله المظهري. شیخ صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ. د تیرو خپرونو په ادامه شیخ صاحب محترم نن په تفریق باندې ستاسو که اجازه وي بحث به وکړو. نو تفریق څه شی دی شیخ صاحب محترم؟ څنګه واقع کیږي؟ څه وخت د تفریق غوښتنه کیدلی شي او حالات یې که وخت انشاءالله بحث به پرې وکړو. مهرباني. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء. صدق الله العظيم. جزاك الله. منګ او تاسو نکاح او د نکاح نه وروستو د طلاق یو څه مباحث ولوستل او د هغې متعلق مو خبرې وکړلې. د وعدې مطابق او د ملګرو د سوالونو او د توجه په اساس غواړو لیدونکو ته د تفریق په باب باندې هم یو څو خبرې وکړو. دلته هغه تفریق نه موږ بحث کوو چې اصطلاح کې فقهای کرام تفریق څه ته وایي. یو خو لغوي معنا ده تفریق نفسي جداوالی ته وایي. دلته په اصطلاح د شرع کې، په اصطلاح د فقه کې، په کتاب النکاح کې چې تفریق ذکر کیږي د دغه تفریق مطلب څه شی؟ دا د میړه او د ښځې جداوالی دی، د عقد نکاح ختمېدل دي. خو بقضاء القاضي چې د میړه او د ښځې ترمنځ د عقد د نکاح دا بقضاء القاضي ختم سي، د قاضي په فیصلې باندې، د محکمې په حکم باندې ختم سي. نو دغه ته بیا تفریق ویل کیږي د فقهاو په اصطلاح کې. دا چې د طلاق مبحث موږ او تاسې ولوستو، حدیث مو ووایه چې الطلاق لمن اخذ الساق. طلاق یوازې او یوازې د زوج صفت دی او طلاق یوازې او یوازې میړه ورکوی شي. مطلب یې دا دی چې ښځه میړه ته طلاق نشي ورکول، او دا یې هم مطلب دی چې پلار د خپل زوی ښځه نشي طلاقوله. حتی مولا یا سید یا بادار د خپل غلام ښځه منکوحه هغه ته طلاق نشي ورکوی. طلاق یوازې او یوازې دا د زوج حق دی او د بل چا حق نه دی.
خو بعض مواضع دغسې راشي چې په دې بعضو ځایونو کې بیا نو د عقد النکاح د ختمولو یا د انحلال دپاره محکمې ته ضرورت پیښیږي او د دې مطلب هم دا دی اسلام د دې اعتدال لحاظ ساتلی دی تر څو چې دغه غوټه یوازې او یوازې د زوج په لاس کې پاتې نشي چې بیا نو ظلم ونه کړي ناروا ونه کړي د ښځې حق تلفي ونه شي نو ښځه به خپل هغه جایز ضرورت او مطالبه هغه عذرونه محکمې ته وړاندې کړي شرعي محکمې ته اسلامي نظام د سیوري لاندې او شرعي محکمه به بیا د دې هغه خواهشات هغه غوښتنې هغه مطالبې هغه دعوه هغه وڅېړي او د هغو په رڼا کې به شرعي فیصله ورته وکړي موږ په فقه کې تقریبا 14 موارد داسې لرو چې په هغه صورت کې تفریق کیدای شي او دغه موارد په ټولو باندې مفصل بحث کول دا د دغو وړو برنامو کار نه دی نو کوم چې ضروري دي موږ به په هغو باندې بحث وکړو انشاءالله یو د دغو وجوهاتو څخه چې تفریق به کوي قاضي او د هغې نه وروستو به میړه او ښځه سره جدا کیږي هغې ته د اسلام په شریعت کې په قرآن عظیم الشان کې هغې ته لعان ویلی کیږي د لعان په صورت کې هم قاضي د میړه او د ښځې ترمنځ تفریق راوړي د لعان صورت دې ته وایي د نوم نه هم معلومیږي یو سړی دی په خپلې ښځې باندې د زنا تهمت ولګوي چې دا زما ښځه چې دا زانیه ده دا زناکار او یا یې نفي د ولد وکړه په دې معنا چې د زنانه بچی پیدا کو بچی یې وزېږاو د نسب نه انکار وکړ ده وویل دا زما زوی نه دی دا تا زما نه دی راوړی دا د بل چا نه راوړی په دغه صورت کې چې یو سړی په ښځې باندې خپلې په پردۍ ښځې باندې دعوه د زنا وکړي نو خو هلته موضوع د قذف ته بیا یا به دی دا دعوه ثابتوي چې دا پردۍ ښځه زناکاره ده او د زنا خپل شهود دي 4 کسان به شاهدي وایي دقیقا او که چېرته ده د خپله دعوه ثابته نه کړه ښځه به اقرار کوي که ښځې اقرار به زنا ونه کړه د شاهدان را نه سوړلی شرعا دی دروغجن دی دی به بیا 80 دورې په حد القذف باندې وهل کیږي دا حد به په ده باندې جاري کیږي ځکه په یو پاک دامن او عفیف او مسلمانه ښځې باندې تهمت د زنا ولګو خو دا خو چې پردۍ ښځه وي اوس که دغه خبره د خپلې ښځې په باره کې وکړه نو دغه صورت کې بیا لعان صورت نیسي اوس د خپلې ښځې ته نسبت د زنا وکړه یا یې نفي د ولد وکړه او ښځې اقرار وکړه چې او ما زنا کړې بیا خبره خلاصه ده هغې اقرار به زنا کړی حد به ورباندې جاري کیږي اوس ښځه انکار کوي چې ما زنا نه ده کړې او د دعوه ورباندې د زنا وکړه په دغه صورت کې د لعان صورت چې دا بیا صورت نیول کیږي د دوی به قضا ته ځي محکمې ته به لاړ شي د محکمې په حضور کې به قاضي د دواړو خبرې واوري د هغې باندې دعوه د زنا کړې ده هغې د زنا نه انکار کړی د دعوه د نفي د ولد کړی چې دا بچی زما نه دی او هغه وایي چې دا بچی د عمده نه دی د بل چا نه دی نو په دغه صورت کې چې په قرآن عظیم الشان کې کم ترتیب راغلی په سوره نور کې هغه ډېر واضح بیان راغلی هغه د لعن کلمات دي دا سړی به قسم خوري 4 ځلې په اشهد بالله سره به دا وایي چې زه په خپله خبره کې رښتونه او دا ښځه دروغ وایي او په 5م ځل به دی ووایي چې د الله لعنت دی په ما باندې که چېرته ما دروغ ویلي ښځه بیا څه جواب ورکوي دا به سړی ووایي دا 5 خبرې د دې نه وروستو به ښځه ووایي 4 ځلې به دا شاهدي ووایي په اشهد بالله سره قسم به وخوري چې ما زنا نه ده کړې او په 5م ځل به ووایي د الله غضب به په ما باندې که چېرته ما زنا کړي او دی رښتیا ووایي کله چې د سړي د دې لعن کلمات وویل او د ښځې د دې غضب کلمات وویل او دا 4 ځلې ګواهي هم دوی په اشهد بالله سره د قاضي په حضور کې وکړه د دې نه وروستو په دې صورت کې
تاسو ولیدل چې دوه کاره کېدل، یا به ښځه رښتونې وي یا دروغجنه، یا به سړی رښتونی وي یا دروغجن. که چېرته سړی دروغجن وای خو په ده حد القذف جاري کېدو، او که دا ښځه دروغجنه وه نو په دې باندې حد د زنا جاري کېدو. نو د دې سړي دا 4 ځلې اشهد بالله ویل او آخر کې لعن ذکر کول، دې سره دی د حد القذف نه خلاص. اوس په دغه اتیا دورې نه چلیږي، دې نه خلاص، قسم یې وخوړ. او هغه ښځه چې 4 ځلې شهادات وویل او په 5م ځل وویل چې د الله غضب دی په ما باندې، که دی رښتونی وي نو دې سره دا د حد الزنا نه خلاصه شوه. اوس په ښځې باندې حد الزنا نه جاري کیږي او په سړي باندې حد القذف نه جاري کیږي، معامله همدلته ختمه شوه. قاضي صاحب بیا حکم ورکوي، اوس به قاضي د دواړو ترمنځ فیصله بالتفریق وکړي چې نور ستاسو ترمنځ ګزاره نه کیږي چې موضوع دې حد ته ورسېدله چې یو بل ته اندې تهمت راغی، نو قاضي به دا دواړه سره جدا کړي. او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي المتلاعنان لا یجتمعان ابدا. خو دلته یو حکم دی، کله کله تفریقونه داسې وي چې د تفریق نه وروستو که دا دواړه طرفه راضي سي نو نکاح بیا کوی سي، تجدید د نکاح به وکړي. دلته تفریق به په کوم طلاق باندې حکم ورکوي؟ اوس زه دغه خبره کوم، دلته دا تفریق فسخه د نکاح ده، دلته دا نکاح ختمه شو. څه ډول ختمه شو؟ یعنی مکمله ختمه شو، فسخه شو. دا د طلاق بائن یا رجعي او یا مغلظ موږ نسو ورته ویلی، ځکه دا داسې یو صورت دی چې نبی علیه السلام فرمایي المتلاعنان لا یجتمعان ابدا. کله چې میړه او ښځه لعان وکړي دوی بیا کله هم بیرته یو ځای کېدی نشي، یعنی داسې هم نه یو ځای کېږي چې رجوع دې ورته وکړي، داسې هم نه کېږي چې نکاح وکړي، داسې هم نه کېږي چې نوې نکاح دې وکړي، او داسې هم نه کېږي چې دا ښځه بل میړه وکړي او هغه یې طلاقه کړي او عدت تیر سي او بیا یې دته راسي، د تل دپاره دا ختمه شو. خو تر کومه پورې؟ تر څو چې دا متلاعنان وي، یعنی څه معنی؟ چې دا دواړه په خپله خبره ثابت پاتې وي، چې ښځه وایي ما زنا نه ده کړې او سړی وایي و تا کړې ده. یعنی پس له قضا د جریان نه وروسته، د تفریق نه وروستو هم د دې عمر په مده کې دواړه په خپلې خبرې باندې ولاړ وي. که چېرې رجوع وکړي د خپل خبرې نه، او دې ته راځو، نو تر څو چې دوی ولاړ وي نو دا متلاعنین دي، نو لا یجتمعان ابدا. اوس که دې سړي وویل چې ما دروغ ویلو، غلطه خبر مې کړې وه، نو قاضي به حد د قذف پې جاري کړي، بیا نکاح کولی شي. ښځې وویل چې ما دروغ ویلو او ما دا زنا کړې وه، قاضي به په هغې باندې حد د زنا جاري کړي. نو حد د زنا چې په میړوخه ښځه باندې جاري سو نو خوا مړه کېږي، هلته خو بیا رجم دی، وروسته یو مسلم ده، نو بناء بیا هغه سنګسیارېږي، ختمیږي. ها که سړي وویل چې ما دروغ ویلي زه خطا سوی یم، ښځه زما پاکه ده، نو بیا به دی محضر د قضا کې دا خپل د دروغو اقرار وکړي، نو د یو پاک دامنې مؤمنې مسلمانې ښځې ته د زنا نسبت کړی، بیا په ده باندې حد قذف جاري سي او د هغې نه وروستو اوس متلاعنین پاتې نه سو، که دوی بیا نکاح کولی سي. نو یو صورت د تفریق هغه لعان. ډېره مننه شیخ صاحب محترم، سلامت اوسئ. انشاءالله نور صورتونه به بیا په راتلونکو خپرونو کې که وخت وبینیسو، ځکه دا خو ډېر یو لوی بحث ده او په یوې خپرونه کې خلاصیږي نه، خلاصه کیږي نه. دلته د درنو لیدونکو پوښتنې هم را سره دي، که ستاسو اجازه یې لاړ به شو دمې ته، تاسو چای هم واخلئ، نو وروسته د دمې بیا پوښتنې مطرح کړو. قدرمنو کتونکو لنډه دمه لرو او وروسته له دمې بیا ستاسو پوښتنې را سره دي، دا به انشاءالله چې شیخ صاحب محترم تاسو ځواب کړي. قدرمنو کتونکو بیا هم ستړي مه شئ، زموږ د اړیکې شمیره ادرسونه د واتساپ شمیره، ایمیل اډرس زموږ ستاسو د ټلویزیون په سکرین باندې شته دي، نو کولی شئ خپلې پوښتنې راواستوئ. ستاسو پوښتنې مې ځان سره راخیستې دي، نو شیخ صاحب محترم نه به هغه کوم پوښتنه به وکړم او تاسو ته به انشاءالله ځواب کړي. شیخ صاحب محترم، یو لیدونکي د سنګسار په اړه باندې پوښتنه کړې، وایي چې د سنګسار آیت خو 1400 کاله مخکې په هغې وخت کې دا آیت منسوخ شو، نو اوس پرې ولې عمل کیږي؟ دلیل یې څه دی؟ دا ملګری باید په دې باندې پوه شي چې دا نسخه څه ته وایي یا منسوخ کېدل. دا اول جز چې دی وایي چې ولې منسوخ سو، نو دا سوال خو ځکه بې ځایه دی
چې نسخه دا د الله کار دی. صحیح. قرآن عظیم الشان کې الہ العالمین فرمای ما ننسخ من آیت او ننسها. وګوره ما ننسخ من آیت او ننسها، الله ر دې نسبت ځان ته کوي. نو نسخه دا د الله کار دی او د الله خوښه ده. د علماو په نسبت باندې نسخه بیان د مدې ته ویلی کیږي. علما د علم اصول یو حکم ظاهرا مطلق معلومیږي چې دا به دائمي وي، خو د الله په علم کې دا وی چې دا بر پلاني وخت پوري مونږ تاسو ته دائمي معلومیږي. او دغه احکام او دا شرائع دا د علاج په درجه کې دي او د خپل بندگانو مزاجونه د هغوی ته چې کوم شی مصالح دي په دې الله علم لري. نو یو حکم تر یو وخت پورې د دوی د اصلاح د پاره وي، بیا الله غ حکم بدل کی په ځای باندې بل حکم راوړي. نو دا د الله خوښه ده. یوازې او یوازې اصولو کې معتقداتو کې توحید کې نسخه چې د نن راځي آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله تر اخره پورې د آدم علیه السلام نه تر دې دمه څومره انبیاء کرام چې تیر سوي دي تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې خاتم الانبیاء والمرسلین اصول د ټولو یو دي: توحید او رسالت، مبدا او معاد، جنت دوزخ آخرت او تقدیر، بعث بعد الموت او داسې نور. دا اختلاف چې راغلی نسخه راغلی دا په احکام شرعیو کې راغلی، په دې فروعي مسائلو کې راغلی او دا د علاج په درجه کې دي. د مزاجونو په تبدیلی سره په دواګانو کې تبدیل او تغییر دا راځي. نو خلاصه د کلام داوا چې دا د الله کار دی او د الله خوښه ده چې کم حکم منسوخ کوي او کم دائمي کوي. دویم دا ملګری باید په دې باندې پوه سي چې نسخه څو قسمه ده. قرآن عظیم الشان په باب کې منسوخ التلاوت دا یو قسم ده او منسوخ الحکم چې منسوخ التلاوت وي او منسوخ الحکم هم وي دا یو صورت. یعنی هم هغه تلاوت منسوخ سي او هم چې دا کم حکم د دینه اخیستل کیږي هغه منسوخ سي. دا او یو دا دی چې منسوخ الحکم وي خو منسوخ التلاوت نه وي. تلاوت اوسم کیږي خو کوم حکم چې دی هغه بیا په بل آیت باندې منسوخ شوی. چې ټول منسوخ شوی صورتونه په دې حکم راځي لکه فاعفوا واصفحوا راغلی، لکم دینکم ولی دین راغلی او داسې نور. او بعضې بیا داسې دي چې منسوخ التلاوت دي، تلاوت منسوخ وي خو اما حکم اوسم باقی وي. لکه دا ملګري چې کوم څه ښودلی الشیخ والشیخة اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله ان الله عزیز حکیم. حضرت عمر رضی الله تبارک و تعالی عنه فرمای چې دا آیتو منګ ردی تلاوت کو بیا وروسته ردی تلاوت منسوخ دی او حکم اوسم باقی دی. د دې د وجې چې د خلکو اشتباه په باب الرجم کې ختم سي زما زړه دا غواړي چې سورة تنور کې په هامش کې دا ولیکم په حاشیه کې، ځکه الته خو الزانیة والزانی فجلدوا كل واحد منهما 100 جلده دا د سل درو راغلی او دا د رجم دی. حضرت عمر رضی الله تبارک و تعالی عنه هغه وایي چې د دې تلاوت منسوخ دی حکم باقی دی او په دې باندې د امت اجماع ده، په دې باندې د صحابه کرامو اجماع ده. او دی وایي زما زړه غواړي چې بری ولیکم خو د دې لپاره چې خلک په لاندې داخل نه کي په هغه آیتونو کې داخل نه کي چې تلاوت نه دی منسوخ، په دې بنیاد یې زه هلته نه لیکم. نو ما هو المقصود دا دی د ملګري ته دا وایو چې آیت د رجم په اعتبار د تلاوت سره منسوخ شوی او په اعتبار د حکم سره دا ثابت دی. او حضرت عمر رضی الله تبارک و تعالی عنه د دې تصریح کړي او صحابه کرامو په دې باندې عمل کړی. نبی علیہ السلام دور کې هم رجم باندې عمل شوی او د نبی علیہ السلام نه وروسته صحابه کرامو خلفای راشدینو په دور کې په رجم باندې عمل شوی او الی یومنا هذا چې کوم شرعي حکومتونه دي اسلامي نظامونه دي په دې باندې به عمل
دا کوي ان شاء الله. مننه، جزاک الله خیرا شیخ صاحب محترم. دلته یو بله پوښتنه هم د څو دقیقې وخت لرو شیخ صاحب محترم. وایي په یو مجلس کې 3 طلاق ورکول، چې دا په تېرو خپرونو کې هم دغه پوښتنه ځواب شوې وه، خو بیا هم یو لیدونکي دا پوښتنه مطرح کړې ده، په یو مجلس کې 3 طلاق ورکول په یو مجلس کې، نو دا څه ډول طلاق واقع کیږي دلته د ملګرو ته مونږ دا بار بار ویلې، یو خو مونږ تاسو احناف یو الحمدلله، د حضرت امام اعظم ابو حنیفه کوفی رحمت الله علیه مقلدین یو. نو د امام صاحب مبارک په مذهب کې هم 3 طلاق دا 3 طلاق دي، او دا یوازې د امام صاحب د مذهب مسله نه ده، بلکې احناف، شوافع، مالکیان، حنابله 4 واړه مذهبونه په دې باندې متفق دي چې کچیرته یو چا په یو مجلس کې ښځې ته بکلمة واحدة بدفعة واحدة په یو ځل 3 طلاق ورکړه، دا هم 3 دي مغلظه واقع، او 3 طلاق دا معنی چې دا مغلظ طلاق دی، او طلاق مغلظ حکم دا دی فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غیره، دا دې سړي ته نه روا کیږي چې تر څو د دې عدت چې ختم سو بیا به دا ښځه د بل میړه سره نکاح کوي په خپل رضا او په رغبت باندې، بیا چې نکاح مو سو دخول مو سو، بیا که هغه سړي دا طلاق کړله چې عدت ختم سو، بیا که غواړي د اول زوج سره نکاح کوی سي. او په دې باره کې موږ د حضرت رفاعي قرزي د ښځې امرأه د رفاعي قرزي هغه حدیث بیان کړی و، نبی علیه السلام وی لا حتی تذوقي من عسیلته ويذوقه من عسیلتك. ډیره مننه شیخ صاحب محترم. پوښتنې زیاتې دي، داسې لنډې که ځواب شي شیخ صاحب محترم. یو بل لیدونکي داسې پوښتنه مطرح کړې وای د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهما یا د تېره شوو پیغمبرانو علیهم السلام د فلمونو جوړول او لیدل نشرول، دا څه حکم لري؟ دلته خو موږ او تاسو باید په دې باندې ځان پوه کړو، الدین کله ادب، دین ټول په ادب بنا دی. حضرت شیخ صاحب مبارک حضرت سیدی و مرشدی زمونږ استاد مکرم به دا ویل چې التصوف کله ادب، دین تصوف دا ټول ادب دی. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم بود از فضل رب، بی ادب تنها نه جان خود بسوخت بلکې آتش در همه عالم فروخت. اوس کچیرته یو څوک راپورته کیږي د صحابه یو سریال جوړي، نو خامخا د دغه صحابي دا کړنلارې به د دې زمانې یو تمثیل کوونکی به د هغه په ځای باندې کار کوي، چې نه عمل د هغه په شان دی او نه تقوا د هغه په شان دی، نه کردار د هغه په شان دی، او نه کولی سي چې د هغه کردار څنګه چې مناسب دی سرته ورسي. نو بناء دا اساتین د علم دي، دا اسلاف د امت دي، خصوصا بیا انبیاء کرام دا ډېر د قدر او د عزت خاوندان دي. په کار د چې مونږه د دغسې شیانو څخه ځان وساتو، او دا چې یو څوک غواړي چې مونږ به هغه صحنه مخې ته راسي، نو دا په تاریخ په اوراقو کې محفوظه ده، د کتابونو په مطالعه باندې کیږي، او چې سړی چې کتابونه مطالعه کړي هر څه ترې معلومیږي. نه تنها عشق از دیدار خیزد بساکین دولت از گفتار خیزد، سړی د یو چا سیرت مطالعه کړي هم د هغې نه پند اخیستی. ډېره مننه. بله پوښتنه داسې د شیخ صاحب محترم وایي صلات د حاجت، دا د کوم حاجت لپاره کیدی شي او څه وخت باید وشي؟ صلات حاجت خو نو نوم نه معلومیږي چې که ته یو مشروع حاجت لري او یو ضرورت لري او ته غواړي چې الله پاک مې دغه حاجت چې دا پوره کړي، نو دا بیا سړی کوی شي، د شپې هم کوی شي او د ورځې هم کوی شي. ښه وخت علما هم دغه شپه ذکر کوي، ځکه ان ناشئة الليل اشد وطئا واقوم قیلا، سړی حضور ښه برابر وي د شپې کوم د شپې. نو دا چې خلک ویده وي سړی د شپې راپورته سي، لکه تهجد په ټیم کې د ښه ټیم دی ساعتونه، نو سحر ټیم دا عموما د تهجد ټیم دی، السدس الاخیر من الليل. او یا یو سړی ویده کیږي د خوب نه مخکې دا 2 رکعاته لکه استخاري لمونځ کیږي، صلات الحاجت مو کی او بیا وکړي، څه مشکل په دې کې نسته. نور دا مقید نه دی په یو وخت پورې. ها څنګه چې دا نفل مونځ دی باید اوقات مکروهه وکړي، هغه وختونو کې چې هلته نفل نه کیږي سړی به د هغې نه ځان ساتي، لکه د مازدیګر د مانځه نه وروستو، دغه رنګ د سهار د مانځه نه مخکې یا د سهار د مانځه نه وروستو، او دغه رنګ د لمر ختو، لمر پرېوتو او د زوال ټیم د دې نه به ځان ساتي. شیخ صاحب محترم چې صلات حاجت په احادیثو کې په مختلفو طریقو باندې ذکر شوی. یو حدیث ته
یو صحابي دی ضریر البصر ورته وایي په دواړو سترګو باندې ړوند دی. امام ترمذي رحمت الله علیه دغه حدیث نقل کړی. عثمان ابن حنیف ته حدیث راوي دی. نو دغه په دواړو سترګو ړوند راوي دا صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او ورته وایي د الله پیغمبره زه په دواړو سترګو باندې ړوند یم، ته ما دپاره دعا وغواړه چې الله راته دا سترګې راکړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي که ته په دې صبر وکړې الله به اجر درکړي. نو دی ورته وایي د الله پیغمبره قائد نه لرم، داسې یو څوک نه لرم چې ما د لاسه ونیسي او جومات ته مې راولي، نو په دغه بنیاد زه سترګې غواړم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي لاړ شه اودس وکړه، ښه اودس وکړه، بیا لمونځ وکړه 2 رکعته او ښه مونځ وکړه، او د مانځه نه وروسته بیا دا دعا وکړه: اللهم انی اتوجه الیک بنبیک محمد النبی الرحمه. ای خدایا زه تا ته وسیله کوم د ستا پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم چې نبی د رحمت دی. او بیا ووایه یا محمد انی اتوجه بک الی ربی، یا محمد صلی الله علیه وسلم زه تا وسیله کوم خپل رب ته، خدایا د نبی علیه السلام سفارش دا زما پاک قبوله که، او یا محمد د الله نه وغواړه چې خدای پاک زما دا حاجت پوره کړي. عثمان ابن حنیف وایي موږ د مجلس کې ناستو، دغه سړی د مجلس نه لاړ، لږ وخت پس چې راغی دواړه سترګې روغې وې. ماشاءالله نو دې ته صلات الحاجت وایي. نو که اوس هم لکه اوس دغه عثمان ابن حنیف وایي د حضرت عثمان امیر المؤمنین دور یو څوک مې ډېر پریشانه ولیدل، وایي ما ورته وویل چې ولې پریشانه یې؟ و امیر المؤمنین سره مې کار دی او ملاقات نه راکوي. وایي ما ورته دا حدیث بیان کړ، څه وخت وروسته راغی ډېر خوشحاله و. وایي ما ورته ویل څنګه چل دی؟ وایي چې دا وظیفه مې وکړه امیر المؤمنین سړی راپسې ولې واله که چیرې د رګ دې نه لګېږي ژر راسه تا سره مې کار دی. نو معلومه دا سوله چې دا هم یو صلات الحاجت دی او تر هغه یو سړي پورې هم خاص نه دی. وګوره هغه راوي دا بل چا دپاره هم ښودلی دی. داسې شیخ صاحب محترم په صلات حاجت کې صورتونه به څو صورته به تکرار وایي یا کولی شي چې مثلا هر صورت یو ځل ووایي یو فاتحې نه وروسته؟ البته نفل کې خو دا مسله ده چې تکرار پکې څه مشکل نه لري، خو دلته صلات حاجت کې دا شی نسته. دلته بعضې صلات الحاجت لکه د حفظ دپاره چې کوم د حاجت مونځ نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علی کرم الله وجهه ته ښودلی چې د جمعې په شپه باندې به کوې 4 رکعات لمونځ به کوې، هلته صورتونه معین سوي، یو کې صورت یاسین دی، بلکې تبارک الذي ده، بلکې الف لام میم تنزیل السجده ده. داسې او دغسې واړه حاجتونو دپاره چې راغلی فقها وایي چې په اول رکعت کې قل یا ایها الکافرون ویل سي او په دویم رکعت کې قل هو الله احد یو ځل ویل شي، یو ځل دا کفایت. ځینې علما داسې وایي چې 9 ځله وویل شي هم صحیح دی. دا د یو چا تجربه ده، مطلب دا چې په نوافلو کې دې کې مشکل نشته. موږ او تاسو مخکې یو خبره وکړه که یو څوک دا حاجت غواړي چې نبی علیه الصلاة والسلام زه ووینم، نو د امام سیوطي رحمت الله علیه تجربه وه، یو رکعت کې 1500 ځلې قل هو الله شریف، په بل رکعت کې 1500 ځلې قل هو الله شریف د جمعې په شپه باندې سړی دا ووایي او بیا دعا وکړي او بیا ویده سي. ډېره مننه شیخ صاحب محترم، کور ودان چې راغلی. سلامت اوسئ. انشاءالله چې راتلونکو خپرونه کې به هم د تفریق ځینې مسایل ونیسو انشاءالله چې دا مسله روښانه شي. تاسو نه مننه. قدرمنو کتونکو تاسو نه هم ډېره مننه چې راسره وئ. بیا هم زموږ د اړیکې شمیره واتساپ شمیره او همدارنګه ایمیل ادرس ستاسو د ټلویزیون په سکرین باندې شته ده، نو خپلې پوښتنې راواستوئ، انشاءالله چې شیخ صاحب محترم به تاسو ځواب کړي. تر بیا بلې خپرونې تاسې په پاک الله سپارو.